د کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې د ډبرو سکرو په ارزانه بیه د خرڅلاو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د یو ځانګړي کمیسیون د پریکړې په اساس کابل ښار ته د 400 ټنه ډبرو سکرو د لیږد لړۍ پیل او د 8 قراردادي شرکتونو له لوري په ټاکل شویو 12 ساحو او د کابل ښاروالۍ له لوري په 22 حوزو کې ځای پر ځای شوي چې د کابل ښار اوسیدونکي کولی شي د یو ځانګړي تخفیف له مخې د ډبرو سکاره ترلاسه کړي. لکه څنګه ستاسو معلومیږي د یو ځانګړي کمیسیون په راس کې چې هلته مناسب برادر دی د اسلامي امارت اقتصادي مرستیال داسې پریکړه وشوله چې د راتلونکي ژمي دپاره باید د کابل ښاریانو دپاره یو هوساینه برابر شي د اقتصادي له لحاظه چې هلته پریکړه داسې شوله چې باید 4 لکه ټنه زغالسنګ کابل ښار ته راسي او په ارزانه بیه خلکو ته ورکول په یو شکل باندې کوپون وي. د کابل ښار د ډبرو سکرو د لیږد لړۍ د نظارت او کنټرول لپاره 2 وزارتونه او د کابل ښاروالۍ ټاکل شوي ترڅو د ډبرو سکاره په منظم ډول او بدون د احتکار او قاچاق څخه د کابل ښار اوسیدونکو ته ورسیږي. نو په همدې اړه 3 وزارتونه هلته مشخص هدایتونه ورته وشوله او وظایف یې ځان ته واخیستلې چې په هغه کې یو کابل ښاروالي و. د پټرولیم محترم وزارت وظیفه دا ول چې هلته قراردادونه وکړي چې د زغال کابل ته ورسیږي هغه مشخص قراردادیانو سره. نو همدارنګه د ترانسپورت وزارت وظیفه هم دا و چې باید ځینې ترانسپورتي سهولتونه دغه شرکتونو ته برابر چې د زغال کابل ښار ته ورسیږي او د کابل ښاروالي خاص وظایف دا و چې هلته باید د توزیع او نظارت رول کابل ښاروالي خپل په غاړه واخلي. د کابل ښاروالۍ زیاتوي چې د ډبرو سکرو ویش په کابل ښار کې د ځانګړي طرز العمل له مخې په داسې حال کې پیل شوی چې پکې د دولت هیڅ اقتصادي مطلب نشته او یوازې د کابل ښار اوسیدونکي یې د خپلو کورونو د ګرم کولو لپاره ترلاسه کولی شي. د دغو ویش تقریبا سبا د خیر او نن شروع شوي دي تر یو حد او سبا او بل سبا خو مطلق شروع کیږي. موږ مشخصا ورته طرز العمل جوړ کړی دی چې موږ ناحیه باید څه وکړي وکیل ګذر باید څه وکړي نور شورای علما او نور شوراګانې چې موجود دي د دې دپاره چې د ډبرو سکاره هغه چا ته ورسیږي هغه څوک استفاده وکړي چې په کابل ښار کې خپل د کور د ګرمولو دپاره استفاده کوي هغوی ته ورسیږي. په دې کې قطعا اقتصادي مقصد نشته او څوک چې اقتصادي مقصد لري د دغه زغالسنګ نشي کولی چې استفاده وکړي او صرف د کابل د ښاریانو دپاره دی چې دوی وسوایي د ژمی چې را روان دی او تقریبا را رسېدلی په دې ژمه کې خپل کور ګرم وساتي په ډېر ارزانه بیه. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت تر هغه وروسته په ټاکلې بیه د ډبرو سکرو د پلورلو پریکړه وکړه چې کابل ښاریانو د سون توکو له لوړو بیو څخه شکایت وکړ.